دوی خبرې زه د پښتنو در وښیم. یو چې کله د ماکه وسولم ولا که املا را وګرځي یا طالب را وګرځي یا بریتور را وګرځي دا 2 نمبر بریتونه چې پریښه بل زه وراله مولوی صاحب دا پلانې مسله مالته ورلاړ بریتونه کښنی کبه راستل بریتونه نه چلیږي ولاړې بریتونه کښنی کو بیا رااله بیا مسله ور وشو تا څه بریتونه پریښه تر دې ولید او سلام را کیټي جازونه دی رااله کړی دی یا نو څه کسلري همسایګان به دي څنګه مهاجر پراغو زور ور دا خاص خبره نه ده د کور هر سپي پراغه څنګه سپي باندې زور ور دی دا څه کمال نه دی صحیح سلو نو یعنی دا چې یو د ماکه وسی مخې ولا کرا ګرځي ایو د روزمات پر ټیم نارنن دي لارې بندې دي پر ون وی راځغلې ای ظالم چش دی د کور په خوراک باندې روزماتیږي نو کرا ولار څه چش دی څه ده په بوتلو بد ځان سره کښې قرار به غم ولار سره د الله رسول د الله رسول قافله را چراله بیا څه کسان چې پیغمبر سم ول دي په منډه ورالو پر لاس مچکی پر شو مچکی یو صحابي وو هغه کرا خپل وشا واغستې کجاوای را شو کړلا وشه وتړې شفراک مراک شي ورته شي شوی خپل یو داس وکي کپڑے مپړې به ولې هغه بدل کړي پر قرار را لید الله رسول چراله د الله رسول ورته و فرمایله د الله ستاسو د عمل ډیر خوش سلو هغه په منډه رالو د الله د رسول ملاقات د څخه 10 منټه مخکې وکي بای چې هغه 10 منټه مخکې جنت لرتللی وای 10 منټه مخکې د الله په دربار کې مطلب هغه قبول سوی وای د الله رسول ودای وسړی ته وای الله ستاسو عمل ډیر خوش ول یا رسول الله داس ما خپل عمل دی که الله را کړی دی ول الله پتا کې یې دی دغه شی صحیح سو یو د روزمات پر ټیم یو د دماکې پر ټیم سلندر په پټاو سوی دیګ په پټاو سوی بریتونه نه چلیږي بریتونه نه چلیږي غشتلې به پر امسایا بغشتلې پر غریب بغشتلې پر ریړی والا بغشتلې پر مهاجر بغشتلې نور اته حیثیت والله کلري د سپوی حیثیت مې دي د سپوی نو دا ما شامل تیر زمات خلک دي الله اکبر په خدای قسم چې کافر روزه ونسی کدا رقم چمپ کې وکیل کته چي کوي څنګه دي جوړ کړی لار دي بند کړی دا خر کېږي پر نامي خبره باندې جنگ کوي ورور یوار دی وی شي سر راو بس شکنځاوي کو مور خور شکنځا بیا وابل ته مور خور بیا د سایکل والا تاسټاپلر هغه پراډو والا واغه وی 8 والا چرای سټاپلر سلامي بیا ورته کوي غټ سړی دی لار ورکوا دای ته سپي ژوند یار والله العظیم زدل ته ځان داس محسوسوم زون ز په سپي کې وسیږم زوم بیا یو سپي چې په دې علاقې کې وسیږم انسانيت یې وزره نشته اسلام خو ورسته خبره ده انسانيت په ټول کوپر کې ستا په ټول کوپر کې انسانيت ستا په مشکل والله کې انسانيت ستا یا اسلام راکستا اټیک ته نه مینول رچ مسلمانانو می انسانان هم یو